12 لامل له لیمو نه خوږ شربت جوړ کړه. هوښیار سړی تاوانونه پر ګټو بدلوي او ناپوهه له یوه غم نه 2 غمه جوړوي. نبي علیه السلام له مکې نه مدینې ته د قریشو له ظلم څخه پناه یوړه او مهاجر سو، خو هلته یې یو داسې په زړه پورې دولت رامنځته کړ چې د تاریخ غوږونه او سترګې پرې ډکې دي او ذهنونه یې له هیرولو بېوسه دي. امام احمد بن حنبل رحمت الله زندان ته واچول سو، هلته په درو ووهل سو. پایله یې دا سوه چې د اهل سنتو امام سو. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمهم الله بندي سو، نو له ځان سره یې پوره علم راویوست. امام سرخسی رحمت الله په شړ کوهي کې واچول سو. په فقه کې یې 60 ټوکه کتاب ولیکه. امام ابن اسیر رحمت الله بندي سو، نو جامع الاصول او نهایه یې ولیکل چې دا د احادیثو په علم کې تر ټولو غوره او منل سوي کتابونه دي. امام ابن جوزی رحمت الله له بغداد څخه وویستل سو، نو د 2 قرائتونو زده کړه یې ترلاسه کړه او مالک بن ریب ته چې مرګونې تبه ورسېده د نړۍ ټولو خلکو ته یې یوه داسې قصیده تیاره کړه چې د عباسي دولت د سترو شاعرانو له دیوانونو سره برابره وه او د مضمون له مخې ډېره زړه راښکونکې او له پنده ډکه وه. یاد ساته، هر کله چې د مخې ته یوه پیښه راغله نو بل اړخ ته یې هم ګوره چې ستا لپاره پکې څومره ګټه سته. او که څوک تا ته د لیمو له اوبو څخه ډک ګلاس درکړي نو تور ته یو 2 ګوټې بوره ور واچوه. که چا درته مار ډالۍ کړ نو له ارزښته ډک پوستوکی یې له پامه مه غورځوه. همداشان که لړم دې وچیچي نو پوه شه چې تا د مار د زهرو پر ضد یو پیاوړی وسله ترلاسه کړه. فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. کېدای شي ته یو شی بد ګڼې او الله تعالی ستا لپاره په هغه کې خیر اچولی وي. د سختۍ 2یم اړخ هم په پام کې لره، کېدای شي الله تعالی پکې ستا لپاره ډیر خیر، اجر او ثواب اچولی وي.